هغه د عقیدې مسله ده. عقیده بنیاد دی، په دې بنیاد له پاسه بیا نور آبادي جوړېږي. نو که یو سړی عقیدې برابر نه ده، بنیاد یې برابر نه دی، په دې له پاسه چې کوم اعمال جوړېږي، له پاسه چې کوم بلډینګ جوړېږي، هغه هم برابر نه وي. نو کله چې موږ آبادي کوو او کور جوړو، سزای جوړو، نو بنیادونه ورته مضبوط راوخیږي. ولې چې بنیادونه کله مضبوطي، له پاسه آبادي پې مضبوطه. نو چې کله ستا عقیده برابري، نو ستا د باقي اعمال الله سبحانه وتعالی قبلوي. یو سړی دی عقیده نه پیژني، یو سړی دی د الله سبحانه وتعالی بندګي یوازې نه کوي، نو د ده اعمال باقي چې کوم اعمال دي د دې نه علاوه چې دی کوي، عقیدې نه علاوه که هغه ډېر ښه اعمال دي او ډېر زیات دي، خو الله سبحانه وتعالی یې نه قبلوي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله وی کچرته دوی شرک وکړو، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، دا څومره اعمال چې دوی کې ټول برباد شو. یو سړی دی ګوره د عقیدې د اهمیت، یو سړی د عقیدې ورانه ده، عقیدې د شرک ته لاړ، قبر ته سجده ولګوله، درګاه ته لاړ، دربار ته لاړ، باباګانو پسې ګرځي او دا عقیدې دي. دا سړی 5 وخته لمونځ هم کوي، دا سړی تهجد هم کوي، دا سړی جهادونه هم کوي، دا سړی ذکر او اذکار هم کوي، دا سړی حلال مال هم ګټي، دا سړی هر څه کوي، خو د دې یوې سجدې د لاسه رب العالمین وایي لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هغه ټول اعمال د ده برباد شو. اهمه مسله چې کومه زمونږ د بنیادي هغه د عقیدې مسله چې ای مسلمانه ته د الله په باره کې څه سوچ کوې، ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې څه سوچ کوې، ته د هغوی په باره کې څه عقیده ساتې. الله څوک دی، الله څوک دی ته یې پېژنې که نه. زه درته په الله سبحانه وتعالی باندې قسم خورم، دا کوم خلک چې د غیر الله بندګي کوي او هغوی ته را مدد شوی، یا چغې وایي یا رسول الله مدد، یا علي مدد، یا فاطمه مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، او دې قبرونو لځي او دا قبرونه سټي را سټي او دې درګاهونو لځي او دلته سجدې لګي او دلته طوافونه کوي. زه درته په الله باندې قسم خورم چې الله یې نه دی پېژندلی، او که چېرته الله یې پېژندلی نو ده به د دوی سره عقیده نه وی تړلی دې مړو سره. یو سړی دی آیت الکرسي وایي، په آیت الکرسي کې څه دي؟ موږ کې هر مسلمان ته آیت الکرسي غالبا یاد ده. په آیت الکرسي کې الله څه وایي؟ الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، الله نشتی د عبادت حقدار مګر همدغه یو الله دی. اوس په دې پوه نه دی چې الله د عبادت حقدار دی یوازې، ځکه دی تللی دی غیر الله ته چغې وایي، نظرانۍ کوي، منښتې کوي، حلالې کوي، او د هغوی په نوم باندې عبادتونه کوي او قسمونه خوري او تعویضونه استعمالوي. که چېرته دا خبره د زړه ته کوشوی وی چې الله لا اله الا هو، نشتی د عبادت حقدار مګر یک یوازې الله، او دا خبره یې زړه ته کوشوی وی، دی به چېرته نه وی تللی د هغه معبودانو طرف ته چې هغه کمزوري دي، هغه مړه دي، هغوی څه اوري نه، هغوی څه ورکولی نه شي. الله سبحانه وتعالی د دې مشرکانو د دې معبودانو هغه کمزورتیا بیانوي او دې ته غوږ کېږدي. الله سبحانه وتعالی وایي واتخذوا من دونه آلهة، الله وایي د مشرکانو د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي، څوک ګټې ته پروت دی، څوک ونې ته پروت دی، څوک بابا ته پروت دی، څوک قبر ته پروت دی، څوک بوت ته پروت دی، څوک څه ته او څوک څه ته. هر کس په دې مشرکانو کې ځان له یو معبود نیولی. اشنا خبره دا واورئ، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اولنۍ خبره ده الله وایي دا کوم شیونه چې دوی ورته پراته دي، دوی ته معبودان جوړ کړي، نه څه پیدا کولی شي بلکې په خپله پیدا کړی شوي دي، هېڅ هم نشي پیدا کولی. دا چې کوم روان دي دی وایي زه پلاني دربار له ځم، زما بچي نه کېږي. ده څومره عقل د ده ختم شوی دی، څومره ساده انسان دی. الله وایي دی په خپله پیدا کړی شوی دی. چا پیدا کړی دی؟ نو چې په خپله پیدا کړی شوی دی، دی به څنګه تاله بچي درکړي او دی به څنګه بل مخلوق پیدا کړي؟ ځکه الله همدغه آیت کې مخکې وایي ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، نه څه فایده درکولی شي او نه څه نقصان درکولی شي. دا خبره د الله ده. ګوره زما نه ده که څوک دا ووایي چې یو کس راغلی او هغه دا خبرې کولې ګستاخي وکړه، نه، دا خبره د الله ده چې دا د الله نه علاوه چې چاته هم تندی ټیټېږي او د هغه نه غوښتې کېږي او هغه ته را مدد شویلی کېږي، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا نفع،
نه د دوی سره نقصان شته نه د دوی سره فایده شته را به شي د پلاني په طرف باندې مزه پلاني دربار باندې مزه د هغه ځای ونه چې ته ونه شو کې د هغه ځای خاورو لاس ونه رپا به سي تا سره به دو کي تا سره به دو هېڅوک نه شي کړی خو مړ پروت مړی به څه وکړي ځکه الله مخکې څه وایي همدغه آیت کې ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله سبحانه وتعالى ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا نه د هغوی په لاس کې مرګ شتي نه ژوند شتي نه به دویم پر راپاسول شتي ناشنا آیت الله سبحانه وتعالى بقرآن کې وایي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله غزات چې تاسو له رزق درکړی دی الله غزات ته چې تاسو پیدا کړی یې په تاسو به مرګ راولي بیا به راپاسې په دویم پیر هل من شركائكم من يفعل ذلك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء الله په دې شریکانو کې دا غیر الله نه علاوه چې کوم دي تاسو چې الله سره شریکان کړي په دوی کې څوک شته چې په دې کارونو کې څه کار کوي څوک نشته ما ته اوس پورې دې څوک خیر د الله نه علاوه څوک چې پیدایش کولی شي د الله نه علاوه څوک خیر چې رزق ورکولی شي د الله نه علاوه څوک خیر چې مرګ او ژوند راوستی شي هېڅوک نشته دا چې دا خلک چې روان دي پلاني صاحب خواله او پلاني صاحب خواله زموږ په افغانستان کې پاکستان کې انډیا کې بنګلادیش کې د خوشاله ملکونه چې کوم دي د هر شي لپاره یو خاص دربار دی دلته چې بچي میلاویږي هلته چې رزق پراخیږي دلته چې څوک ورشي د دې د کاڼي روالي په بدن یې راکاږي د بدن روغ شي چې زانګوله دیکه ورکړي دې سره ماشوم بچی پیدا کړي تاسو چې کله ورننوځئ دغه دربار ته او درګاه ته د هلته به اولنی نظر په یو ډبي باندې لګي چې په هغې باندې لیکلي وي چنده برای پلانی بابا لیدلي دي که نه م لیدلي چاندي م لیدلي که نه راټولی هلته نو دا د سوچ مقام دی چې یو ډبی ایښودی شوی دې دپاره چې د خلکو نه پیسې را جمع کړي په هغې باندې بیا د ترتیب وي موږ چلو د دې دربار ده او د خلک چې دلته راځي د دې چې څومره مصارف دي هغه پرې ورکوو نو د سوچ مقام دا دی چې یو سړی دلته روان دی بچي غواړي دی وله بچي ورکوي دی وله یو شی ورکوي بل شی ورکوي نو دی دومره سولې نه کوي چې دا خپل منجوران یې د دې چاندو راغونډولو نه بچ شي دا د سوچ مقام دی که نه ما له بچی راکوي او د خپل منجور له دومره څه نشي ورکولی چې هغه پرې د چاندو نه بچ شي هغه له دومره څه نشي ورکولی چې هغه پرې مالداره شي عمر له به هغه د قبر په خوا کې ناستي په بد حل نشې تماشې به کوي او روټۍ درکې نه لګي او په خوا کې چې کوم خبر دی وایي دی بچي ورکوي دی مال پراخه کوي دی دا کوي دی دغه کوي اصل خبره ده چې د دې خلکو هغه عقل چې دی هغه په هغه عقل له پاسه پرده راغلی دی ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر او هغه خلک چې تاسو د الله نه علاوه رابلئ ما یملکون من قطمیر د کجوري د اډوکې چې د کجوري دانه کې دنه چې کوم اډوکې ده په دې لپاسه سپین پوستکی الله سبحانه وتعالی دا پوستکی هم د دوی په طاقت کې نشته إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله وی که تاسو ورته چې ته اوازونه کوئ او چغې ورته وایي رامدد شي وایي ورته هغوی ستاسو دا غږ نه اوري لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم او که بالفرض واوري اوري نه الله وی که چېرته یې واورېده که چېرته یې بالفرض تا سره به ومنو جدلا او فرض یې که چې واورېده ما استجابوا لكم نو جواب بدله به یې څنګه درکوي ځکه زه اکثر د ملګرو ته دا خبره کومه دا فایده بیانو یو سړی لاړ قبر ته ودرېد او قبر ته چغې وایي ماله دا راکړه ماله دغه راکړه د ده نه سوال وکړه وایي ته چې دا څه وې دا قبر والی اوري که نه اوري نو هغه به لازم تاله جواب درکوي چې او اوري داسې خو نشي ویلی چې نه اوري ځکه که داسې ووایي چې نه اوري نو بیا خو به ترد کوي چې نه اوري نو ته دلته سره ولاړې نو دی به لازم وایي څه وایي اوري بیا ورته وایي چې اوري نو جواب خو هم درکوي که نه کار خو به کوي دی به وایي چې او ځکه که ویوي چې اوري او جواب نشي راکولی بیا به هم ترد کوي چې اوري او څه کولی نشي جواب نشي درکولی بیا ورته ته سره چغې وایي نو دی به لازم وایي چې او خبرې هم کولی شي جواب هم ورکولی شي وایي که بالفرض دی خبرې وکړي ته یې اورې
دا کوم چې بهر ولاړ دی ده ته ووایه وایه که دا قبر والا چېرته خبرې وکړي نو ته یې اورې ته چې ته ژوندی په دې کې څه شک نشتي نو دی به څه جواب درکوي تعالی وایي نه یې اورمه زه نو په دې کې مړی به کم یو دی مړی دا بره چې ولاړ دی که دا دننه چې پروت او دا بره چې ولاړ دی دا مړی شو هغه دننه یې ژوندی کړو د خاورو د ډیري لاندې چې کوم پروت دی یقیني خبره ده چې مړ له دنیا نه تللی دی وایي دی یې اوري او چې کوم له پاسه ولاړ دی ژوندی هغه نه اوري ما وختي دې ملګرو ته خبره کوله موږ چې په سفر باندې راتلو چې یو داعي خبره کړې وه ډېره ناشنا دقه دا کوم خلک چې دی دغه سره تعلق ساتي د قبرونو درګاهونو او دربارونو سره د هغوی یو دوه مشران ناست دي په یو پروګرام کې نو دا یو د بل سره څه خبره کوي نو د بل ورته د هغو دې سره نږدې کړی دی وایي ته څه یې د هغو دې ورته دې سره نږدې کړي ته څه یې نو هغه داعي وایي دا ژوندي دي د یو بل خبره نشي اورېدلی چې مړ شي نو بیا به څه واوري وایي څومره ناشنا خبره یې کړې دا ژوندی دی ژوندی هغو کې په هغه په شخ وکړي ته څه یې اواز دې صحیح نه راځي هغه سره په خوا کې ناست نو چې د خاورو د ډیري لاندې پروت نو بیا به د چا غږ څه واوري او خبره به څه واوري زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی اولنی چې خپله عقیده په الله سبحانه وتعالی باندې مضبوطه جوړه کړي هغه الله چې الله سبحانه وتعالی څه وایي الله لا اله الا هو الله هغه الله چې نشته د عبادت حقدار مګر هغه الحي القیوم ژوندی ذات دی او د دې دنیا د نظام چلوونکی دی لا تأخذه سنة ولا نوم نه په هغه باندې خوب راځي نه په پرکالی راځي نه د هغه نه څه شی یېرېږي وما کان ربک نسیا نو چې یو رب ژوندی دی همیشه دپاره یو رب باندې خوب نه راځي ستړی کېږي نه یېرېږي چې نه ته هغه پرېښودی دی په مخلوقاتو پسې منډې وایي بیا دا خبره زموږ په دې ملکونو کې مشهوره کړې ده وایي موږ ګناهګار یو جي موږ نشو رسېدی هلته دا ځان نه خبره ده بلکې الله سبحانه وتعالی رب د دې ګناهګار هم دی او رب د دغه دیندار هم دی بلکې الله په خپله دې ګناهګارو له دعوت ورکړی دی وایي راشئ زما طرف ته څه ویلي دي ففروا الى الله منډه ووایي د الله طرف ته منډه ووایي توبو بس هغه الله وایي منډه ووایي زما طرف ته دی وایي ستا خبره الله ته نه رسي ته داسې کار وکړې چې د قبرونو ورته ووایي چې ستا خبره به راورسه په هغې کې به تاله یو داسې مثال درکړي چې د الله سبحانه وتعالی سوچه بې ادبي ده په هغې کې څنګه وایي کله چې ته د یو باچا خواله ورځې او د باچا سره ملاقات کول غواړې نو مخکې به څه کې د وزیر سره به رابطه کړي وزیر به بیا ته باچا ته یا پاچا ته رسوي نو د هغې جواب دا دی چې څومره بې ادبي دې وکړه یو خو تشبیه د الله دې ورکړه د مخلوق سره دویمه د دنیا باچا وزیر ته ضرورت لري خو رب العالمین وزیر ته ضرورت نه لري وجه دا ده چې د دنیا باچا باندې خوب راځي او په الله باندې خوب نه راځي د دنیا باچا ستړی کېږي او الله سبحانه وتعالی نه ستړی کېږي د دنیا د باچا نه خبره یېرېږي نو ځکه وزیر ته ضرورت لري د الله سبحانه وتعالی نه خبره نه یېرېږي د دنیا باچا چې ستا نه پناه شو د دیوال نه اخوا شو ستا خبره نه اوري الله خو اوري د دنیا باچا چې د دیوال نه اخوا شو تا نه ویني الله خو ته په هر ځای کې ویني حدیث کې دا راځي چې کله تکه توره تیاره نیمه شپه او په دې تکه توره تیاره کې تور میږې په توره ګټه باندې رواني الله سبحانه وتعالی د هغه عرش نه د دغه میږي د قدمونو اواز هم اوري او هغه یې نو کوم رب چې په تکه توره تیاره کې تور میږې په تور ګټه باندې ییني او د هغه د قدمونو کشارې او خبرې موري اواز هم اوري زما او ستا فریاد به نه اوري زما او ستا دا مصیبت به نه اوري کوم چې په موږ باندې راغلی زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې تعلق د یو رب العالمین سره جوړ کړئ الله سبحانه وتعالی ناشنا عزت ورکړی دی مؤمنانو ته او هغه په دې باندې چې معبود د دوی یو دی یو الله دی معبود معلوم دی یو الله ته سجدې لګي وګوره حال د مشرکانو ته په یو ځای باندې سجده لګي په بل ځای باندې سجده لګي ذلیله ګرځي د ده خواله جدا ورځي د هغه خواله جدا ورځي د هغه بل خواله جدا ورځي هر ځای کې ذلت ته مخامخ خدا موحدین رب العالمین چې ورته کوم عزت ورکړی دوی د سجدې لګولو ځای دوی د غوښتو ځای هغه ټول هر څه واضحه دي نو د قبرونو له تله د درګاهونو له تله د غوښتو دپاره او د منښتو نذرانو دپاره او د سټلو دپاره او د طواف دپاره او د سجدې دپاره او د خاورې خوراک دپاره او د برکتونو دپاره د زموږ په شریعت کې بالکل نشته دغه شان مسله د دې تعویذونو د دې تورو چیرلو او د دې قسمه عقایدو دا الحمدلله زموږ په شریعت کې نشته
تعویز چې کله پای کې شرکیه الفاظ غیر الله ته پکې چغې وهلی شي بیا خو شرک دی او که چېرته قرآني آیت پکې لیکلی شي نو بیا هم ناروا ده. ولې ناروا ده؟ ځکه چې دا تعویز الله دا عفوا دا قرآن الله سبحانه وتعالی د دې لپاره نه دی نازل کړی چې موږ یې غاړو ته واچو، د دې لپاره نه نازل کړی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ کتاب انزلناه الیک مبارک. الله وایي دا کتاب د برکتونو والا کتاب دی، ما نازل کړی دی. الله نو اوس د برکتونو والا کتاب دی، نو څوک تعویذونه دي جوړ کړو یا د ګاډي په سجبوړي کې دي نور یې ووایي هغه رنګ یې خراب شي، دی صرف دې لپاره یې ښودی چې د ګاډي اکسیډنټ نه کېږي. کور کې مخامخ یې ښودی چې کور نظر نه شي. دا قرآن دغې ته پاتې شوی دی زموږ په علاقو کې او زموږ په معاشره کې چې صرف دې لپاره دی چې تعویذونه ترې جوړوه او دغې لپاره دی چې څوک دې نظر نه کړي او مصیبت ته باندې را نه شي. حالانکه الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. الله وی دې لپاره مې دا نازل کړی تاسو ته د قرآن لیدبروا آیاتې چې په دې کې تاسو سوچ وکړئ. نو تعویذ دې لپاره نه دی چې دا د ښځې غاړې ته پروت وي، د ماشوم غاړې ته پروت وي. زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم چې دومره بېادبه دي چې تعویذ یې راغستی د څاروي لکۍ ته یې اچولی دی او میخې ته یې اچولی دی او غوا ته یې اچولی دی. که موږ ورته چېرته داسې ووایو چې زه صحیح ده، ما ته د خپل پلار نوم ووایه او خپل نوم راته ووایه، زه ستا دا نوم په یو پاڼه باندې لیکمه او بیا د میخې لکۍ ته یې ځوړندوم، نو ما پسې به راغوسه شي. ما ته تا ته زه دومره سپک ښکارمه او زما پلار دومره سپک و، موږ پښتانه، موږ پلاني قام والا، موږ پلاني نسب والا. نو ورته وایه د الله د نوم درته دومره سپک ښکاري، د الله د کلام درته دومره سپک ښکاري چې تا څاروو ته ځوړند کړی. وی قرآن کې شفا ده، منو چې شفا ده. خو اوس تاسو ته زه یو خبره وکړم، الله موږ ته د علاج اجازت راکړې وې په شریعت کې، دوايانې موږ خوړی شو. خو اوس یو سړی لاړ شي دوکان ته، تبه پرې ډېره سخته ده او سټور ته ورشي ځان دپاره دوايانې راکړي او هغه وویله بوتل ورکړي د شربته چې دا شربت به 3 ټیمه څکې. دی څه چلو کړي په هغه سر کې وله سوري وکړي، بیا پکې تار واچوي غاړې ته یې واچوي، ښه به شي؟ سکي نه خو غاړې ته اچولی دی، ښه به شي؟ نه ښه کېږي. ولې؟ ځکه چې د دوایي چې په څه طریقه استعمالول غواړي په هغه طریقه استعمال نه کړه. په قرآن کې شفا شتي، خو هغه خو داسې نه دی چې غاړو ته یې واچوه. په قرآن کې شفا داسې ده چې ویې وایه، دم پې واچوه، داسې پکې الله شفا اچولی ده. خو داسې خو په قرآن کې شفا نشته چې تا صرف غاړې ته اچولی دی، صرف دې غاړې ته اچولی دی. نو دا ناروا کارونه دا په شریعت کې نشته. اولنی نصیحت ټولو ملګرو ته دا شو چې د خپلې عقیدې خیال ساتئ. که چېرته یو انسان مړ شي او موږ ټول چې دی کمزور یو ګناهګار یو، هر یو نه ګناهونه شوي، خو دومره ده چې یو سړی مړ شي او عقیدې برابري او د الله سره شرک نه یې کړی، نو بیا هم د الله نه امید به ساتو چې الله به بخلی یا الله به وبخي. او چې په شرک باندې مړ شي نو الله څه وایي؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله دا نه بخي چې څوک د هغه سره شریک جوړ کړي، دا قطعا نه بخي. یو سړی په دې باندې مړ شو، په دې د همیشه دپاره جهنم ته لاړ، همیشه دپاره. د ده دپاره بیا بخانه نشي غوښتی، د ده باندې جنازه نه کېږي، دی به د مسلمانانو په مخبره کې نه ښخېږي. دومره سخت احکام. خو یو سړی ګناهګار دی، ډېر ګناهونه ترې شوي دي، خو عقیدې د توحید ده، بیا هم سړی الله ته خو سوال کولی شي که نه چې الله ویې بخه. او که چېرته لاړم جهنم ته، د موحد انسان چې عقیده برابر ده او دی جهنم ته لاړ او الله ول عذاب ورکوي، نو عذاب به د ګناهونو په اندازه ول ورکوي، بیا به راځي جنت ته. خو آخري منزل یې څه دی؟ آخري منزل یې جنت دی. او دا مشرک چې دی د همیشه دپاره په جهنم کې دی، والعیاذ بالله. الله دې موږ ساتي.